دا دی چې اصل دا دی چې یعنی انسانان نو سو شادوګانو، خو بیا دې شادوګانو کې بعد څه شو؟ هغه انسانان شو. او خندا به درشي د ملحدینو په دې عقل باندې تا ته. او نن سبا ګوره دا فتنه ښه تیزه شوې، خصوصا په کوم ځای کې؟ په دوو ځایو. کوم ځوانان هلکان او جنکۍ چې د انګریزانو ملکونو ته ځي، د هغې وجه دا ده چې هلته هغه ملکونو والا یهود و نصارا او د دین دشمنان چې څومره غیر مسلمه دي، څه خیال دی چې دوی زموږ په شان په اوده دي؟ دا خو ما ورته وایو چې صرف فیسبوک پورې نښتي. ما ورته یې په فیسبوک او ټیک ټاک کې ور واچولو او هغوی په دنیا باندې قبضه اچولې ده. یعنې زموږ لوی کار څه دی؟ ډوډۍ وخوره ښه ټیټ، بیا موبایل له واله، بیا فیسبوک وګوره، بیا ټیک ټاک وګوره، بیا په یو بل پسې خبرې وکړه، بیا یو مسلمان بل مړ کوي، بل غیبت کوي. زموږ دا کار دی، نور څه شته غواړو؟ هغوی په دې کې موږ مصروفه کړو او په خپل هغوی لګیا دي سوچ یې دا دی چې دا دنیا به ټوله څنګه قبضه کوو او روان دي کار کوي. صرف دا وګوره څنګه یې دنیا قبضه کړې چې که چېرته لږ ساعت له به تا باندې انټرنېټ بند کړو چې ګوره ستا به سهار او کله چې درسره پکې پیسې ختمې شي نو داسې ورمنډه کې قرض پیسې هم راواله دې د نېټ ور واچوي، دی ته خپله قبضه کې اخیستی. یعنې که زه تا نه دا مصحف په دې کمره کې به سره مصحف یو که نه خو که زه تا نه ویسم هېڅ پروا نشته. زه ځان له بیا بل چېرته راوړم، زه موږ یې وایو کله چې دا پسې خفه شم. که د دین بیان بند شو د علماو نصیحت موږ ځان له په دین پوه او که دا نېټ د باندې بند شو نو که چېرته دوی به موږ باندې دا بند کړي نو چې بیا به څه حالي. اوس دا نېټ چې چا جوړ کړی دی د انګریزانو، هغوی چلی په حدودو کې، هغوی به خپله چلی په حدودو کې. ما ورته یې پکې دومره ور اچولي وو چې موږ خپل بچي هم غلي کوو په انټرنېټ باندې. یعنې ماشوم له کور کې موبایل ورکړه چې دی څه شي، چې دی غلی شي. ستا څه خیال دی چې دا ماشوم لوی شي، دی به د امت لپاره څه کارنامه کوي؟ موږ دې سوچ کې پراته یو. نو هلته هغوی څه کوي خبره مې دا کوله چې هغوی اوده نه دي. کم مسلمانان چې لاړ شي د هغوی ملکونو ته او الحاد قبلی غیر مسلمه کېږي، یا د اسلام خلاف خبرې کوي یا د خپل ملک خلاف خبرې کوي، نو هغوی له باقاعده ځای ورکوي، پیسې هم ورکوي. یعنې دې خبره کې چې ته سوچ کړی دی چې د مسلمانانو ملکونو چې څومره ګډ دشمنان او دهشتګرد خلک دي هغه په انګریزانو ملکونو کې اوسېږي. دې ته سوچ دی که نه؟ یعنې هر یو چې د ملک نه تښتېدلی دی هغه کوم ځای کې ناست دی؟ لکه د سعودي عرب چې کوم دشمنان دي، کوم چې سعودیان دي او د دې ملک سره یې نه لګي، دلته امن خرابول غواړي، دلته ویره ازادي نشته او دلته لوی ظلم روان دی او دلته دا دي، هغه هلته انګریزانو ملکونو کې ناست دي، د هغه ځای نه خبرې کوي. هغوی له باقاعده مال ورکوي، داسې خلک هغوی ساتي. ښه زموږ د ملکونو سره اوس پاکستان سره یو سړی پاکستان ورانول غواړي او دلته قصه ګډوډه کوي، مسلمانانو کې فتنې راځي، هلته ول هغوی ځای ورکوي. دغه شان افغانستان، دغه شان بل ملک او بل روان. نو چې کوم هلته لاړ شي او الحاد قبلوي نو هغوی ورته لار څه کړي؟ کولاو. تا له موږ نیشنلټي درکړو، ته به د انګریز سره واده وکړي، تا له موږ خپل پاسپورټ درکړو، تا له موږ کاروبار راولو، او هغه خو ایمان د مخکې نه دی او ګډوډي. نو هغه د دې هر څه ته چې وګوري نو هغه خپل ایمان خرڅ کړي او الحاد قبول کړي. یو الحاد دغه ځای ډېر زیات روان دی. دویم په هغه یونیورسټیانو کې د الحاد دا فتنه ډېر روانه چې هلته خالص یعنې شاګرد ته او شاګردې ته د انګریزانو تاریخ بیانوي. پلاني ساینسدان دا ویلي، پلاني ساینسدان دا ویلي، حالانکې شاته نه ځي د دې تاریخ نه د انګریزانو. دا ساینس، دا فزیکس چې ورته موږ وایو، د هر څه بیولوژي چې دا اصل کې دا علمونه مسلمانانو ایجاد کړي دي. خو دا په هغه وخت کې چې کله مسلمانان ښه په عروج باندې وو نو د هر څه د هغوی سره وو. د هغې نه بعد هغوی داسې چل وکړو چې دی زموږ نه قبضه کړو نو موږ ته اوس تاریخ هم نه دی معلوم، موږ ته داسې ښکاري چې دا هر څه دوی جوړ کړي دي. او زه د وړو خبره نه کومه، د ځوانانو د سپین ږیرې نه تپوس وکړه هغه هم دا وایي دا هر څه انګریزانو ایجاد کړي دي. موږ نه یې زموږ هغه تاریخ هم هېر کړو او موږ ته یې څه ووایي؟ وایي موږ به یې دله تیار درلیږو
تاسو ځان مه ستړی کوئ. طالب دی که نه؟ زما دا خبرې اهمې دي، پته تاسو دې توجه شته چې سړی وایي چې موږ ډوډۍ سره کم ده. نه، د دې نه اخوا اورېده غواړي. دا ډوډۍ هغوی ته هم ضرورت دی، د دې شهوت هغوی ته هم ضرورت دی. هغوی یو سوچ اوچت ساتي. موږ ته دا ووایي موږ دله هر څه تیار درکړو، څه ضرورت دی ته یې جوړوې؟ موږ خوشحاله شو. وګوره موږ له هر څه تیار راځي، موږ ته څه ضرورت دی؟ خو که دا تیار هر څه د باندې بند کړو بیا به نه شي، بیا به یو بل ته ګورو راګورو او بس د سره به بیا بله څه قیسه روانه وي. نو بیدار اوسئ. نو د بعضو یونیورسټیانو کې محض دا قیسې چلېږي بس، یعنې د دین څه خبره نشته، د دین په باره کې ورته خبره نه ده معلومه، پیغمبر نه پیژني، قرآن او حدیث نه پیژني. هلته داسې قسمه هلکان او جنکۍ پیدا کېږي ډېر چې هغوی د الحاد ښکار کېږي. نو ملحدین وایي چې اصل کې انسانان څه وو؟ اصل کې وایي دا شادوګان. زما د یو سره بحث روان یو پیر، هغه ډېره زور ورکړی، وایي موږ شادوګان. ما ورته ویل که ته دین ته ولې زور ورکوې؟ یعنې ته په زور ځان شادو ثابتې، ته هم شادو وې مخکې، ته دا منې ته شادو وې. دا چې کله یو انسان نیغې لار پرېږدي که نه قرآن او حدیث، هغه به دې ګډوډو سره شي. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي.